جناب صدر مجلس او زما عزتمند ورونو، دا نن ستاسو په دې جماعت کې چې کوم مبارک مجلس جوړ دی، نو دا تاسو ته معلومه ده چې دلته کې یو ورور داغي زمونږ یو ورور د شیر علي شاه صاحب داغي ترور وفات شوی ده، او بیا غي داغه ترور په یاد کې هم دا پروګرام جوړ کړی دی، او بل دا جمعات هم ستاسو په دې کلي کې په دې علاقه کې نوی جوړ شوی دی. نو دا دواړه یو ډېرې ښې خبرې یو ځای شوي دي او موږ تاسو پکې راغونډ شوي یو، او د دین دا یو مجلس پکې جوړ دی. خدای پاک دې خپل دربار کې قبول او منظور کړي. ورونو ټولو نه مخکې خدای یو خبره ده چې جمعات ستاسو په دې کلي کې جوړ شو، او جمعات د خدای کور دی، او بیا په داسې طریقه باندې جوړ شو چې تاسو ټولو لپ د هغې یو ډېره لویه شکریه پکار ده. ځکه عام خلک جوماتونه جوړوي، چندې وله غواړي، کوڅه په کوڅه ګرځي، ښکری ګرځئ، د هغه دین هم سپکاوي شي او د هغه خلکو او د هغه قوم هم بېعزتي شي. خپل کور چې خلک جوړوي هغې له چندې نه غواړي، کچک موټروانۍ او پخۍ یې هغې له چندې مونږ خلک نه غواړو، او چې کله د جومات نمبر شي یاره خلک غریب دی. نو تو ګوره چې ګیر چاپېره خلکو ځان له کوم بلډینګونه جوړ کړي دي، نو غریب سړی ځان له بنګلې نه جوړوي. خو د خدای کور ته زمونږ د خلکو ورونو پیسې نه ډکېږي، بیا د هغې دپاره جومات په جومات او کوڅه په کوڅه او بازار په بازار خلک لګي، یو څوک سوزکو کې، یو څوک یو ځای، یو څوک منډې او سوالونه دي، او چندې دي، او نعتونه دي، او په هغې پیسې راغونډول دي. تاسو ټول د خدای شکریا ادا کړئ چې د دغې غم نه خدای خلاص کړی، او مفتو کې د خدای جومات جوړ کړ. ټول وایه الحمدلله. او ښه مزېدار خشته جومات د خدای پاک جوړ کړ. دا د خدای فضل شو په دې ټوله محله او په دې ټوله علاقه. ورونو دین د خدای، مونږ له خدای پاک ایمان را کړی دی. ټول وایه الحمدلله. دا هم د خدای کرم او د خدای فضل. یعنې په دنیا کې داسې خلک شته زمونږ نه قابل خلک، زمونږ نه د دنیا په کارونو پوی خلک، زمونږ نه ښکلی خلک، د پیسې او د طاقت خلک، هغه د ایمان نه محروم دی، او مونږ غریبانانو له خدای ایمان را کړی دی. دا د خدای پاک کرم او د خدای فضل دی. قرآن حکیم کې الله فرمائے قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. اے پیغمبر ته د خپلو صحابو ته ووایه، ګوره صحابه څومره د خدای پاک خوښ مخلوقو او څومره عبادت گزار مخلوق، شپې ورځ بیا یو شان عبادت کو. وی دغې ملګرو ته دې ووایه چې لا تمنوا علی اسلامکم، په ما د خپلې مسلمانۍ احسانونه مه راخیژوئ. الله وایي دا مه وایه چې خدای مونځ هم دله وکړو، خدای زکات هم ستا له ورکړه، خدای دا نیکي مې تاله وکړه، دا مې دله وکړه، دا مې دله وکړه، دا مې دله وکړه. الله وایي د احسانونه چې ګورې پام کوئ په ما راونه خیژوئ، په ما به دا پیرزونې او احسانونه نه کوئ. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. خدای وی زما احسان قبول کړئ چې د دنیا دا سره او سپین او طاقتمن کافر مې پرېښودل او ایمان مې تاله درکړ. دا د خدای پاک احسان دی ورونو که نه دی؟ هغې له خدای نه ورکوي ایمان، او مونږ او تاسو له یې راکوو. غریبانانو له خدای ورکوي، تورو له خدای ورکوي، او هغه مضبوط او پهلوانان خدای پرېښودل. دا د خدای احسان او د خدای کرم دی ورونو. ګورئ دې کې زمونږ اسم نشته چې خدای پاک ته منظور نه وی زمونږ ایمان، نو مونږ هم لکه د چین او د روس او د امریکې په شان کافران ګرځېدل. خو د خدای خوښه شوه نو مونږ له خدای پاک ایمان راکړه. د ایمان نه پس ورونو بیا خدای پاک مونږ له یو ډېر عظیم کتاب راکړه چې هغې ته قرآن حکیم وایي. ټول کتابونه لاړل منسوخ شو،
او واحد قرآن حکیم هغه کتاب دی چې تر قیامت پورې دا جاری کتاب دی، دا منسوخ کېدو والا نه. او زمونږ د دنیا او د آخر د دواړو ذریعو خوشحالي او کامیابی پکې ده او لوی د هدایت کتاب دی. بیا ټول وایي الحمدلله. او دریم نمبر عظیم احسان چې خدای په مونږ وکړ چې د هغې مونږ ډو شکریه نشو ادا کولی، هغه دا چې مونږ له خدای یو ډېر ښکلی پیغمبر را نصیب. پیغمبران ډېر تیر شوي دي، 1,40,000 څه کم او بیش، خو د ټولو پیغمبرانو سردار، امام الانبیاء، سید الانبیاء والمرسلین، د ټولو سردار، دا خدای پاک مونږ ته را نصیب کړ. دا مونږ د خدای نه غوښتې وو که خدای خپل احسان کړی دی؟ رونو دا خدای پاک خپل احسان او خپل پرځونه په مونږ کړی ده. الحمدلله. نو که دا جومات جوړېږي او که دغه رنګې مونږ له خدای پاک د نیکۍ توفیق راکوي، دا ټول د خدای پاک فضل او د خدای پاک کرم.